کله چې ماښام شو نو هغه د 12 مریدانو سره راغلو. څه وخت چې هغې روټۍ ته کېناستل نو عیسی وفرمایل زه درته رښتیا وایم چې په تاسو کې به یو زما مخبري کوي، هغه څوک چې ما سره روټۍ خوري. په ډېرې پریشانۍ سره هغې یو ورته وویل رښتیا زه خو به نه یم. هغه ورته وفرمایل چې په تاسو 12 کې هغه یو دی څوک چې ما سره په دې تالي کې لاس ښکته کوي. د ابن آدم په حق کې چې په صحیفو کې څه راغلي دي هغه به په هغه لاره ځي، خو افسوس په هغه سړي دی چې په ابن آدم مخبري کوي. که هغه سړی پیدا شوی نه وی نو دا به ډېره ښه وه. د خوراک په وخت عیسی یوه روټۍ راواغسته، شکر یې پرې وکړه او ماته یې کړه، په هغې یې وویشله او ویې فرمایل دا واخلئ، دا زما بدن دی. بیا هغه یوه پیاله راواغسته او د خدای پاک شکر یې پرې وویسته او هغې له یې ورکړه او هغې ټولو ته وڅښل. او بیا هغه هغې ته وفرمایل چې دا زما وینه ده چې د خدای پاک او د انسانانو ترمنځ د لوز نښه ده چې د ډیرو خلکو دپاره تویږي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې د انګورو رس به زه بیا تر هغې ورځې پورې ونسکم تر څو چې زه د خدای پاک په بادشاهۍ کې یې تازه ونسکم. د حمد ویلو نه پس دوی د زیتون غره ته لاړل. او عیسی هغې ته وفرمایل تاسو ټول به تندک وخورئ ځکه چې دا لیکلي شوي دي زه به شپون ووخم او ګډې به یې خورې ورې شي، خو هر کله چې زه بیا ژوندی پاسولی شم نو زه به ستاسو نه وړاندې ګلیل ته لاړ شم. پطرس جواب ورکړ که چېرې دوی ټول تندک وخوري خو زه به هېڅ چېرې تندک ونه خورم. عیسی هغه ته وفرمایل زه تا ته رښتیا وایم چې ته به نن په هم دې شپه د دویم چرګ بانګ ویلو نه وړاندې 3 ځله زما نه انکاري شي. خو هغه په دې خبره زور ورکړ که زه تا سره مړم شم خو ستا نه به هېڅ چېرې انکاري نه شم. او هغې ټولو هم دغه شان وویل.